السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمو، مخکې ما فتنو طرف ته اشاره وکړله چې د هغې نه د حفاظت نسخه سورت کهف لوستل دي. دغه شانته اذکار الصبح والمساء باقي د علماو په وړو وړو کتابونو کې، رسالو کې، حتی کارډونو کې هغه راجمع کړي دي د سحر او د ماښام اذکار چې څوک کوي اهتمام او پابندۍ سره، پس لدی چې 5 وخته مونځ ښه اهتمام او پابندۍ سره ادا کوي با جماعت، الله پاک د فتنو نه ساتي. د قرآن کریم تلاوت دا چې څوک کوي الله پاک د فتنو نه ساتي. مرګ چې ځان ته رایادوي الله پاک د فتنو نه ساتي. یوه اهمه خبره ستاسو خدمت کې عرض کوم چې دا فتنې 2 قسمه دي. یو ظلمانی فتنې دي، دویم نورانی فتنې دي. ظلمانی فتنې لکه زنا، غلا وغیره وغیره، هر مسلمان هغه په دې پوهیږي چې دا فتنه ده او دا جرم دی، دا معصیت دی، په دې باندې الله پاک ناراضه کیږي. نو ډیر کرته الله جل شانه داسې بندگانو ته چې په ظلمانی فتنو کې مبتلا وي الله پاک ورته توفیق د توبې ورکوي. خو دویم قسم فتنې هغې ته نورانی فتنې وایي. نورانی فتنې لکه د مثال په طور باندې فتنه د لا مذهبیت، فتنه د غیر مقلدیت، مذهب ته په سپکه سترګه باندې لیدل. زما د لوی الله په لوی ذات باندې قسمي د ډېرې خیرخواهۍ او د همدردۍ په اساس دا خبره کوم، هر چې از دل می خیزت بر دل می ریزت چې د دې مصداق وګرځېږي چې دا هم فتنه ده. علامه محمد زاهد الکوثري رحمه الله چې حیرانونکي علوم الله جل شانه ورکړي، مستقل رسالې په دې باندې لیکلي اللامذهبیه قنطرة اللادینیه. مذهب پرې ښودل دا د بېدینۍ پول دی. ډېر داسې خلک شته په طور مش نمونې خروار تیر شوي دي، علماو د هغې نومونه هم لیکلي لکه اسلم راجپوري. سم مسلمانو خو چې کله مذهب ته د متارکې سلام وویو او لا مذهبه شو نو بالاخره منکر حدیث شو. داسې ډېرې زیاتې نمونې تېرې شوي دي. یو عرب عالم یو کتاب لیکلی دی اللامذهبیه اخطر بدعة تهدمت مذهبنا الاسلامیه. لا مذهبیت چې دی مذهب پرې ښودل نو دا اخطر بدعة، اخطر اسم تبذیل ده، ډېر خطرناک بدعت دی، چړنګولی دی زموږ اسلامي مذهب. ډېر خلک د دې په وجه باندې د اسلام نه ورتیر شو. موږ دا نه وایو چې لا مذهبیت او غیر مقلدیت کفر دی، خو دا په ډاګه وایو چې دا د کفر لاره ده. ډېر خلک په دغه لار باندې کفر ته رسېدلي دي. دا خبره موږ اخلاص سره کوو، درد سره یې کوو او بصیرت سره یې کوو. قسم په الله چې الله پاک په دې باندې زموږ شرح صدر کړې ده، نو په دې اساس باندې دا خبره د ملګرو سره د خیرخواهۍ او د همدردۍ په نیت باندې شریکوو. سړی فکر وکړي څونه کاله وشو، څونه کاله هغه د عثمان بن عفان رضی الله عنه په دور خلافت کې د افغانستان خلک مسلمانان شوي دي او د هغې نه وروسته بیا پاکستان طرف ته تللي دي. نو څو سوه کاله وشو چې زموږ افغانان الحمدلله په قرآن او سنت باندې عمل کوي. د امام الائمه د صحابه کرامو د شاګرد امام ابو حنیفه رحمه الله د تشریح په رڼا کې په دې باندې اتفاق او اتحاد د څوونو کالو نه را روان وو او دی 200 کاله کېږي په هندوستان کې انګریزان راولګېدل او څه ډلې پیدا کړې، څه ډلې قوي کړې لکه شیعګانې قوي کړل او څه ډلې پیدا کړې لکه بریلویان پیدا کړل او منکرین حدیث پیدا کړل، دغه شان غیر مقلدین پیدا کړل. هغه غیر مقلدینو باقاعده انکار وکړ د جهاد نه او ډېر زیات نقصانات یې وکړل. نو موږ دا وایو او ښه اخلاص سره دا خبره کوو چې کوم اتفاق او اتحاد چې د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو د دور نه را روان وو چې په قرآن او سنت باندې ټولو عمل کولو د یو داسې هستۍ د تشریح په رڼا کې چې د هغې په علمیت او په تقوا باندې د دنیا اتفاق دی، هغه دوستانو دشمنانو منلی دی. نو هغه اتفاق او اتحاد ښه نه و. په داسې حال کې چې موجوده زمانه کې داسې غیر مقلدین ملګري شته دی چې باقاعده کتابونه یې لیکلي. یو کتاب دی دلته پیدا کېږي باقاعده د امین الله صاحب کتاب دی
چې اصلا د کونړ د ځان ته بشاوري وي د تقلید د تورو تیارو نه نجات او باقاعده پکې دا لیکلي امام ابو حنیفه دا وی رسول الله دا وی صاحب هدایه دا وی رسول الله دا وی صاحب شروقایه دا وی رسول الله دا وی د دې دندان شکن جواب الحمدلله زموږ علما ورکړي دي د رسول الله منز او دغه شانته یو بل کتاب دی مقامع من حدید په نوم باندې دلته سبزي مارکیټ کې پیدا کیږي دا وګورئ نو د انصاف خبر خدا و چې د سی ویلې چې مثلا دغه عمل دی په دې کې دوه طریقې دي یو طریقه دا ده په دې حدیث ثابته ده او مثلا امام شافعي مولا ولا ترجیح ورکړی ده بل طریقه دا بلم ده چې دا د احادیث مبارکه پر انا کې د امام ابو حنیفه رحمه الله ولا ترجیح ورکړی ده نو د خلکو ذهنونو کې دا خبره پیچکاری کوي چې امام ابو حنیفه رحمه الله والعیاذ بالله ان یو دین جوړ کړی دی په خلاف د دین د محمد عربي صلی الله علیه وسلم او قسم په الله چې دا دروغ دي امام شافعي رحمه الله فرمایل جميع ما تقوله الائمه شرح للسنه وجميع ما في السنه شرح للكتاب حاصل دا چې فقه اسلامي تشریح د احادیث مبارکه وده فقه اسلامي سبل شی نه دی دا د قران او د سنت سره په ټکر کې شی نه دی دا خدای مغز دی دا خدای نه چور خلاصه ده امام شافعي رحمه الله فرمایل فقه اسلامي تشریح د احادیث ده احادیث مبارکه تشریح د قران کریم ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته